ډاکټر صاحب ښاغلی ولسمشر محمد اشرف غني وایي په افغانستان کې ښځو حالات په خرابېدو دی. ډاکټر صاحب غني ویلي باید افغان ښځو ته رجوع وشي او ښځې خپلې ژوند ته ازادې کړې پرېښودل شي. ښاغلی ولسمشر محمد اشرف غني طالبانو ته ویلي تاسو د ښځو حق بیخي تر پښو لاندې کړی دی. باید ته دوی ښوونځي او مکتبونه او پوهنتونونه ټول پرانیستل شي. دا خو په دین کې هم ځای لري. ډاکټر صاحب ښاغلی ولسمشر محمد اشرف غني طالبانو ته وویل داسې هیڅ کار هم مه کوئ چې په اسلام کې بند وي. د ډاکټر صاحب له خولې ویل شوي دي چې افغان ښځو نه خپل حقونه اخیستل شوي دي. ښاغلی ولسمشر محمد اشرف غني د افغان نجونو پسې ډېر غږېدلی دی او مرکه یې هم تازه کړې ده. د خرابات ټي وي چینل درنو لیدونکو سلام، ستړي مه شئ، وخت مو په خیر. هیله لرم چې جوړ او روغ به یې. په سر کې یادونه کوم که خرابات ټي وي چینل مو نوي سبسکرایب کړی، په درنښت سره خرابات ټي وي چینل سبسکرایب کړئ. ولسمشر محمد اشرف غني د ژوند لاره پروګرامونو په لړ کې په افغانستان کې ورځ تر بلې د میرمنو ژوند خرابېدو په اړه اندېښنه ښودلې او د اشاره تایید پر دې قشر کې د کار بندیز تباه کوونکی بللی. څومره کونډې میرمنې دي چې ټول بار د کورنۍ په دوی باندې دی او که دوی کار ونه کړي تاسې پوهیږئ ته دوی لوڼې په څنګه سرنوشت باندې اخته شي یا ته دوی واړه زامن به څنګه سرنوشت باندې اخته شي. ښاغلی ولسمشر محمد اشرف غني ټینګار وکړ چې له یو کوچني اقلیت پرته نور ټول افغانان د میرمنو حقونو ته قایل دي، خو همدغه کوچنی اقلیت ته د پیغور په ډول وویل که څوک منع کوي نو دومره میړانه هم باید ولري چې شرایط د ژوند ورته برابر کړي. آیا چاته الله د اختیار ورکړی چې د ترجیح مرګ په نورو باندې تحمیل کړي؟ د خرابات ټي وي چینل درنو لیدونکو دا و زموږ ته د مهال چمتو کړی خبر. د الله په امان تر بیا خیر شرې.